نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره در آیت نمبر 104 خوانوالی تر 110 نمبر آیات پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا في ابتغاء القوم او سستی مکوی تاسو پلٹنا د قوم کافرانو کی ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون کتاسو درد من کی گئی نو یقیناً دی درد من کی گی لکه څنګه چې تاسو درد من کی گئی. وترجون من الله ما لا يرجون او تاسو امید ساتئ د الله نه هغه چې دی امید نه ساتي. وكان الله عليما حكيما او دی الله په حکمت والا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله یقینا منگ نازل کرد تا تا کتاب د پار د ښکار کولو د حق دی د پارا چې ته فیصله وکې په منځ د خلکو کې په هغه چې ښودنه کړې ده تا ته الله. ولا تکن للخائنین خصیما او مکیږه ته د پاره د خیانتګرو جګړمار. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما او بخنه غواړه د الله نه یقینا الله د بخون کې مهربان. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او جګړه مکوا د هغه کسانو نه چې خیانت کې اچولی دي خپل ځانونه. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما یقینا الله منن کوي د هغه چا سره چې هغه خیانت کوونکې ګناهګار وي. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم دی ځان پټي د خلکو نه او نشي پټي دی د الله نه. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول او دا الله دی سروي کله چې دی شپه تیری په هغه خبرو چې نه خوښي الله د وینا نه. وكان الله بما يعملون محيطا او دی الله په هغه چې کوي دی احاطه کوونکې راګیرونکې. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا تاسو دغه کسان یې چې جګړې کوي تاسو د دوی د طرف نه په ژوند دنیا کې.
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. پس څوک دی چې جګړه به وکړي الله سره د دې طرف نه په ورځ د قیامت، د دې د طرف نه په ورځ د قیامت، یا څوک بشي په دې باندې ذمہ دار. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله، او چا چې عمل وک بد یا ظلم وک د خپل ځان سره، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، بیا بخنه غواړي د الله نه او بمومي الله لره بخونکه مهربان.